د قدر وړ د رسنیو استازو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. د دې غونډې د کوربه په توګه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ غونډه د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي عالي شورا د مشرتابه د مالي ثبات د کمیټې مشري او د مجوزو بانکونو سهامدارانو د تېرې ناستې د نیولو شویو پرېکړو پر بنسټ جوړه شوې ده. د دې غونډې موخه دا ده چې د افغانستان بانکي سکتور کې د موجوده ستونزې وارزول شي او د حل لارې چارې ورته وموندل شي. څرنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د افغانستان بانکي سکتور د فتحې څخه د مخه په بحراني حالت کې قرار درلود چې د خلکو د اعتماد کچه په بانکي سکتور کې تر ډیره بریده له منځه تللې وه. د فتحې وروسته کله چې د افغانستان بانک چارې د دې بانک د مشرتابه ته وسپارل شوې، یو شمېر هیوادونو مالي او بانکي بنسټونو او اقتصادي کارپوهانو وړاندوینې دا وې چې د افغانستان بانکي سکتور به له سقوط سره مخ شي، خو د الله پاک په نصرت د افغانستان بانک رهبري وکولای شول تر څو د بانکي چارې په مدبرانه ډول مدیریت کړي. نه یوازې دا چې ستونزې زیاتې نه شوې، بلکې په بانکي سکتور کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شول. موږ وتوانېدلو چې د معقولو څارنیزو او کلي سیاستونو په پلي کولو سره د بانکي سکتور ثبات او پرمختګ، د انفلاسیون د نرخ کنټرول او همداراز د افغانۍ د ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي. لله الحمد دا مهال د افغانستان بانکي سکتور له بحراني وضعیت څخه وتلی دی او د پرمختګ په لور روان دی. په سوداګریزو بانکونو کې د مشتریانو پر امانتونو محدودیتونه په تدریجي ډول راټیټ شوي دي او په نوي امانتونو باندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. د افغانستان بانک رهبري هڅه دا ده چې په دې برخه کې لا ډېر پرمختګونه او اسانتیا رامنځته کړي. همدارنګه د افغانستان بانک کولی شو چې تر څو د افغانۍ زاړه مندرس بانکنوټونه راټول او په مقابل کې نوي بانکنوټونه چاپ او بازار ته وړاندې کړي. دا چې د افغانستان یو اسلامي هیواد دی او د اسلامي بانکوالۍ رامنځته کول یوه جدي اړتیا ده. په تیرو څه باندې 2 کلونو کې د افغانستان بانک وتوانېد چې د اسلامي بانکوالۍ په برخه کې اغېزناکه ګامونه پورته کړي. زموږ مخه دا ده چې په تدریجي ډول د افغانستان ټول مالي او بانکي سکتور په اسلامي او شرعي اصولو سره برابر کړو. د الله تعالی دې وکړي چې د دې غونډې پایلې د هېواد په نوي اقتصادي پړاو کې یو مستحکم ګام ثابت شي او د بانکي سکتور د اعتماد بیا جوړونې او په دې سکتور کې د شته ستونزو د حل او همداشان د هېوادوالو د سوکالۍ او اقتصادي رفاه سبب شي. ستاسو ټولو څخه مننه. السلام علیکم.